پروګرام په دې برخه کې د افغانانو کلتوري ټولنې مرکز درون مشر ښاغلی ډګروال صاحب احمد شیر صافي څخه هیله کیږي چې سټیج ته راشي او د نننۍ غونډې په پار تاسو ته یو لنډ معلومات درکړي. ښاغلی ډګروال صاحب احمد شیر صافي. لوی او بخښونکي خدای په نامه د هر څه نه مخکې ستاسې راتګ زموږ په لیمو دی، هر کله راشئ خدای مو راوله، ستاسې خپل مرکز دی، قدمونه مو په لیمو، الله تعالی دې د په قدمونو کې برکت واچوي، خدای تعالی دې زموږ ستاسې په ژوند اولادونو کې برکت واچوي چې داسې محفلونو ته د لرې ځایونو او نږدې ځایونو راځو. د هر یو نه ډېره ډېره مننه کوم ستاسې راتګ ده. په دویم قدم کې ورونو نننی محفل زموږ ستاسې یا ناسته زموږ ستاسې د دوو ډېرو لویو شخصیتونو په ارتباط باندې ده. تراب صاحب ته چې راغلي دلته او دې لپاره دې الله تعالی ښه ژوند ورکړي، عمر دې الله تعالی له ډېر وله ورکړي چې دوی خپل وخت ضایع کړی دی او نه دلته اشتراک کړی دی، راغلي دي دا محفل یې موږ ته را ښایسته کړی دی. د هغې په خوا کې زموږ یو ورور بستر دی عابد صاحب، خدای تعالی دې ورته صحت ورکړي، د زړه عملیات یې کړي دي. نو موږ او تاسې به د زړه په مینه هغې ته دعا وکړو چې رب العالمینه خدای دې عابد صاحب ته ښه صحت ورکړي. ورونو دغه دواړه شخصیتونه داسې شخصیتونه دي چې دوی دایم د افغانیت په نامه باندې د هیواد او د هیواد د بچیانو په خاطر باندې ډېر زیات تلاشونه کړي دي. هغه آثار، هغه قیمتي آثار چې دوی خپل شاته پرېښودلي، مختلفو ژبو نه مختلف کتابونه ترجمه کړي دي او د هغې په خوا کې د لرې بار پښتنو په ارتباط باندې هم ډېر تلاش دوی کړی دی. 100 کاله وروسته 200 کاله وروسته د دوی کتابونه به دغه زموږ ساتھ د وطن بچیان به لولي او د دوی په نومونو باندې به افتخار کوي چې شخصا موږ ورباندې د دوی لپاره د دې د لوی خدمت په خاطر دوی خاورو ته کړی دی، وطن ته کړی دی، افغانانو ته کړی دی. من حیث د مسؤول دی دغه ټولنې د دوی نه ډېره شکریا ادا کوم. الله تعالی دې راته نور دوی ته ژوند ورکړي او د دوی نه دا هیله کوم چې پردیسي حالات کې ژوند تېروي هغه خپل سلسله پرې نږدي همداسې خپل قلم کتاب ته ادامه ورکړي تر څو تر آخرنۍ سلګۍ د عمره پورې همدغسې چې نوم یې پاتې شوی دی. افغانان په دوی باندې افتخار یې کړی دی، کوي او تر ابده به د دوی اولادونو به افتخار باندې کوي. د دوی دپاره په ژوند کې په هره لحظه کې کامیابي غواړو، سرلوړي ورته غواړو. خدای دې راته ژوندي لري. ډېره مننه. نړۍ مننه د افغانانو ټولنې مشرتابه